ایران ته د امیر خان متقي په مشرۍ باندې د طالبانو د حکومت یو هیات تللی دی او د بیلابیلو ایراني چارواکو سره یې خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي ویلي دي چې په دې خبرو کې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیتي او امنیتي مسایلو او د نفتي توکو په صادراتو باندې خبرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د خوا نه رسنیو ته د متقي په استول شوي غږیزه پیغام کې ویل شوي دي چې دا لیدنې ګټورې دي او پایلو ته یې هیله مندي ښیي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست دا هم ویلي دي چې کوښښ کوي د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو سره متوازنې اړیکې ولري. درنو لیدونکو، ایران ته د طالبانو د رسمي هیات سفر او په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ سره د طالبانو د چلن په اړه د باور ټولنې د مشر نجیب آزاد نظر اخلم چې په سکایپ یې زموږ بلنه منلې ده. آزاد صاحب ستړي مه شئ، پروګرام ته یوه لنډه پوښتنه به د ایران ته د طالبانو د هیات په اړه وکړو. ایران به د څه لپاره د طالبانو هیات ته بلنه ورکړې اوسي ستاسو په نظر؟ سلامونه او درنښت. په دې کې هیڅ شک نشته چې وړاندې تر چې طالبان واک ته ورسیږي هغه مهال هم د ایران سره ستراتیژیکي اړیکې خپلې پیل کړې وې او ژورې اړیکې درلودې. په سیمه کې نوي تحولات نه یوازې د افغانستان بلکې په اتلانتیک منځنۍ اسیا کې چې تاسو راپور کوي د دې باعث شوی چې د سیمې ډېری هیوادونه د طالبانو سره خپل اړیکې وپالي او خپل اړیکې د لپاره چې هغه اندېښنې چې لري په ځانګړي توګه ایران چې کوم اندېښنې لري چې په راتلونکي کې ځینې اندېښنې داسې دي چې ګواکې دا سیمه خدای مکه لا ډېره په د جګړې ټاټوبې وګرځي او ځینې هیوادونو ګټې ته اندېښنې چې دی لري د هغو مخنیوی وکړي. یو له ټولو مهم برخه همدغه ده. د دې ترڅنګ ایران ښکاره خبره ده چې د افغانستان سره په د افغانستان تیر نظام پر مهال باندې ځینې ستونزې درلودې په اقتصادي برخه کې په ترانزیت کې په ځانګړي توګه د اوبو په برخه کې. زه فکر کوم د معدن برخه چې د یاد کړې ده همدارنګه په معدن کې د افغانستان د اوبو مسله هم راځي. په دې مسایلو باندې ډېر زیات بحث شوی او د دې ترڅنګ ټولو ډېر بحث ایران غواړي چې د طالبانو له لوري کوم ګواښونه چې دوی ته پیښ دي د هغو تضمین ترلاسه کړي. پوه شوم آزاد صاحب، غوښتل مې همدا د تعامل خبره یې واخلو خو تاسو یې لنډ جواب ورکړو. یو بل اړخ ته هم راځم، په طالبانو باندې د افغانستان دننه او بهر د دې له امله انتقادونه ډېر زیات شوي دي چې تاسو هم په دې خبرونو او سوشل میډیا کې ګورئ چې د پوهنتون یو استاد فیض الله جلال توقیف کړی دی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې یو څوک په وینا یا نظر ورکولو باندې بندي کوي؟ د خلکو توقع یا د نیوکې چې کېږي د خلکو توقع دا ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي وي او بیان ازادي هغه وخت شونې ده چې تاسو یو پولیسوي قانون ولرئ. د طالبانو دولت یا د طالبانو اوسنۍ واکمني یوازینۍ واکمني ده چې د قانون نه لري. پخوانی اساسي قانون په بشپړه توګه یو ډول لغوه اعلان کړی دی. نو د یو ټوټالیټیرین نظام څخه چې هغه د دیموکراسي یا جمهوریت پریکټس نشته او طالبانو ډېر واضح ویلي دي چې د اوس مهال د ټاکنو لپاره د جمهوریت لپاره هیڅ ډول آمادګي نیت او اراده نه لري. په دغه مهال ښکاره خبره ده چې دغه هیوادونه چې هغه د ټوټالیټیرین یا ډول مطلقاً ډیکټیټرشپ هغه سیاسي ساختار ولري په هغه کې بیا د نیوکو ځای نه وي. هغه بیا دا نشي زغملی چې څوک د انتقاد وکړي د اصلاح لپاره یا خپل موزیګیري ولري یا خپل پلانونه ولري. هر څه چې کېدلی شي تعریف بیل دی. اما په ټوله کې د طالبانو سیاسي ساختار د دې جوګه نه دی چې هغه د انتقاد ومني، ځکه په ټوله کې دا یو ټوټالیټیرین دولت موږ بللی سو. نو همدا د باعث ویل چې ښاغلی جلال یا نور ځینې کسان چې هغه توندې نیوکې کوي هغه د طالبانو د عکس العمل سره مخ کیږي. او په ورته وخت کې بیا دوی دا هم ویلي دي چې ځینې داسې کړنې وې چې ښاغلي جلال کولې چې هغه د طالبانو د تحریک په وړاندې خلک هڅول وو. دا هغه وخت دی کولی شي چې یو څوک ونیول سي، تحقیقات ځینې وسي او بیا محکمه دا ثابته کړي چې دا شخص واقعا داسې کړنې کولې چې د طالبانو د نظام په وړاندې اندېښنې وي یا د نظام په وړاندې ځینې خطرات او ګواښونه یې زېږوله. اما وړاندې تر دې چې دا ثابته سي دغسې اعلامیې خپرول دا په دې معنا چې د ځینې خلکو یا هغه کسان چې هغه غواړي چې د اصلاح په موخه یا خپل یو خاص دریځ ولري، ګوندي دریځ ولري، سیاسي دریځ ولري، د هغو د انتقاد مخه نیول او خلک دې ته مجبورول هر هغه څه چې طالبان غواړي هغه باید ومنل سي. یعنې پوښتنه دا پیدا کیږي چې طالبان په داسې وخت کې دا اقدام کوي چې د یوې خوا نه د نړیوالو اصولو دپاره ځان ژمن ګڼي او بل خوا ته به د خپلې خوښې اوامر په ټولنې باندې تطبیقوي چې د ښځو په وړاندې هم ځینې قیودات په خپله آمرانه طریقه باندې مطرح کړي دي. فکر کوئ چې په دې ډول به د طالبانو واکمني بقا وکړي؟
زه فکر کوم طالبان چې د تر ټولو لوی چیلنج سره مخ دي هغه د نن په هیواد کې نه د باندې یعنی هغه ژمنې چې په دوحه کې په 19 فبراير 2020 کې د نړیوالو سره کړې وي او هغه ژمنې چې د بار یعنی د اسلامي سازمان کوم ناسه چې اسلام آباد کې تر سره وو آلته د یادونه وکړه نه دغه کړنې چې د امرانه کړن دي د دې چیلنجونه د چیلنجو سره مخ کې د ستونزې لاړې روي او د بقا لپاره ستونزمن کیږي ځکه نړیواله ټولنه او متحده ایالاتونه په ځانګړي توګه هغه تړون چې د سلاسل کړي وو دغه ورسته چې تنه پورې هم د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وزیر همدارنګه د سپینې ماڼۍ ویاندې په څو واره دا ټینګار وکړ چې هغه ژمنې یا تعهدات چې طالبانو د دې سره کړی دي او هغه نړیوال کنوینسیونونه چې د بشر حقوقونه د میرمنو حقوقونه د فکر او د وینا ازادي په د قانون پر رڼا کې یو ته سوچ طالبان په عملی ډول ژمنتیا ونشي د دې په نړیوال سټیج باندې رسمیت پیژندره حتی هغه د افغانستان د شاوخوا 10 میلیارډ ډالر چې فریسوي دي دا به همدغه چې د ستونزې سره مخ وي چې په ټوله کې د طالبانو واکمنۍ د ستونزې سره مخ کیږي نو زه ویل سم چې طالبان په دننه کې هغه ظرفیت د نشوالي سره مخ دي چې د پالیسي او ستراتیژي لمخې عمل وکړي او د نړۍ سره یو تعامل رامنځته کړي په ټوله کې د دې بقا واقعا هم د یو چیلنج سره مخ ده او د ګواښ سره مخ ده په دغه ډول د نشي کولای چې تر ډیره ادامه ورکړي اوس خو کله مختصر جواب راکړي آزاد صاحب اوس خو د ښکاری چې 15 میاشتې تیر شولې او طالبان په هغه ژمنو باندې مثلا پوره نه دي یعنی عملی کړي نه دي چې نړیوال په رسمیت پیژني ټول انتقاد پیدا ده او هغه وخت کې چې د سولې توافقات د امریکای سم کول یو انتقاد په امدا او چې څوک د دې تضمین ورکړي چې طالبان د ژمنې عملی نه کوي اوس به څه کیږي یعنی د طالبانو په وړاندې کوم قوت شته چې هغه باندې داسې شرایط تطبیق کړي چې هغه د نړیوالو او د اکثریت افغانانو د منلو دي تر ټولو لوی قوت د نړیوالې ټولنې همدغه دی چې طالبان په رسمیت نه پیژني د افغانستان د سټیټ بانک یا د مرکزی بانک هغه 10 میلیارډ ډالر چې ترانزیکشن د لپاره د تضمین شکل لري د غو فریز کول یا د غو کنګلول او د دې ترڅنګ د طالبانو سره هیڅ ډول ډیپلوماټیکي اړیکې په رسمي ډول باندې د نړۍ لخوا حتی پاکستان او ایران هم په رسمي ډول هغه ډول چې دولتونه یو بل سره اړیکې لري هغه چې طالبان لا نه دي پیژندلي دغه تر ټولو ډیر فشار دی او دا فشار چې هر څومره ډیریږي یعنی همدغه چې د امچ عمومي د خپل ډیریدل دي او طالبان ډیر سخت ګواښ سره مخ کیږي تر دې هغه وخت زه فکر نه کوم چې بل نړیوال فشار دی موجود وي همدغه فشار تر ټولو ډیر فشار دی مننه نجیب آزاد صاحب کورم ودان د خپل نظرم شریکو خپل تحلیل او ارزونه کورم ودان کور ودان ژوند